الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کلیپ مو په فعاله وده کې د انارو د شاخه یا گرین پرونینګ په اړه ده. د انارو ونې په دوه وختونو کې شاخه بوریږي، یو هم د استراحت په وخت کې په ژمي کې کله چې ونه په استراحت کې پاڼې غورځولي او د ژمي سړې شپې او ورځې تیرې شي، په دغه وخت کې موږ د انارو شاخه بوري کوو. او دویم ډول شاخه بوري د انارو په فعاله وده کې کیږي، یعنی په هغه وخت کې چې په ونه کې ګلان وي، میوې وي، پاڼې وي او د فعال ودې حالت وي، په دغه وخت کې هم د انارو ونې شاخه بوري ته اړتیا لري. دغه شاخه بوري دومره درنه نه وي لکه په کومه اندازه چې د ژمي شاخه بوري وي، یعنی هغومره ډیره شاخه بوري په دې وخت کې موږ نه کوو، صرف د ضرورت په اساس باندې ځینې څانګې دي چې هغه باید پرې شي. په لومړي قدم کې په دغه ونه کې که تاسو وګورئ سکرونه، اول موږ سکرونه پرې کوو. هغه لښتې چې د ځمکې هغه لښتې چې د ونې د تنې د لاندنۍ برخې نه راشنې کېږي او عمودي وده لري، د دغې وده ډیره چټکه وي او د خپلې چټکې ودې له امله د ونې نه ډیر غذایي مواد په مصرف رسوي. نو پکار ده چې په هماغه لومړي پسرلي کې، یعنې د پسرلي په لومړیو ورځو کې دغه موږ پرې کړو، په دې خاطر چې د ډیرو غذایي موادو د مصرف مخنیوی وشي. او په دویم قدم کې هغه شاخونه چې په ځمکه باندې لګېږي د ماتېدو خطر وي، هغه څانګې موږ یو څه لنډوو تر څو د ځمکې سره د لګېدو نه مخنیوی وشي. په دریم قدم کې هغه څانګې چې په مرضونو باندې اخته وي او یا هم ماتې شوي وي، دغه څانګې موږ لرې کوو. یا که کومه څانګه ډیره زیاته وده کړي، ډیره نیغه تللې وي او په راتلونکي کې خطر د دې موجود وي چې دغه څانګه به ماته شي او یا به درختې ته مشکل جوړ کړي په اصطلاح، یا ډیر غذایي مواد اخلي، خصوصا هغه څانګې چې په کندهار کې په نرانو باندې مشهورې دي او موږ ورته په زراعت کې واټر سپراوټ وایو. که چېرته هغه څانګې وپېژندل شي او په نښه شي، که په لومړیو ورځو کې دا پرې شي ښه به وي، تر څو د ډیرو غذایي موادو د مصرف مخنیوی وشي او ونه دغه غذایي مواد چې په دغه بې ځایه څانګو مصرفوي دا په میوو باندې مصرف کړي او د ښه کیفیت لرونکي میوې موږ ته تولید کړي. اوس نو راځو په عملي ډول سره د دغې ونې نه موږ سکرونه پرې کوو، هغه څانګې ترې پرې کوو چې د ځمکې سره لګېږي، او یا هغه څانګې یوه نیمه چې په مرض باندې اخته شوي دي هغه ترې پرې کوو، کومې څانګې چې ماتې دي هغه ورنه پرې کوو. دغه ونه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ دا هغه ونه ده چې په دې کې موږ ژمي کې شاخه بوري کړې ده، یعنې د استراحت د حالت شاخه بوري د دې شوې ده. دا ونه کنټرول کې ده، زموږ په واک کې ده. نو اوس موږ غواړو چې ونه نور هم په خپل کنټرول کې وساتو او د ښه کیفیت میوې ورنه ترلاسه کړو. نو د دې لپاره ضرور ده چې موږ په دې کې اوس د فعالې ودې په حالت کې هم یو څه شاخه بوري وکړو. دا ګوره دغه څانګه که تاسو ته په ویډیو کې ښکاره شي، دا څانګه دلته ماته شوې ده. نو ښه ده چې دغه څانګه په دغه وخت کې موږ پرې کړو تر څو هغه غذایي مواد چې په دغه ناخوښه او غیر اړینې څانګې باندې مصرفېږي هغه به ونه په باقي میوو باندې مصرف کړي او میوې به د ښه کیفیت لرونکي وي آینده کې. دغه څانګه هم که تاسو ته ښکاره شي په ویډیو کې ماته ده، نو ښه به وي چې د مرضونو نه هم خلاصه شي او په ونه باندې بوج هم کم شي. نو دغه ماته څانګه موږ ورنه پرې کوو. دلته یوه څانګه ده، که چېرته تاسو په ویډیو کې وګورئ دا فیډز وهلې ده، ستاسو د کندهار په اصطلاح شوتې وهلې ده او دغه څانګه یې د کاره ویستلې ده. نو ښه به وي دغه څانګه موږ ته میوه هم نه نیسي چې په همدغه وخت کې دا د بیخه پرې کړو او په یو لرې ځای کې واچو.
ځینې څانګې چې ډېره زیاته عمودي وده لري کولی شو د هغې څوکې هم لږ لږ پرې کړو تر څو هغه عمودي وده کته شي او جانبي وده یې زور واخلي او هم موږ ته په میوو باندې سوری جوړ کړي خو دا به ډېره په کمه اندازه وي ما مخکې مې یادوري وکړه چې موږ درنه شاخه بوري په ژمي کې کړې ده اوس نه غواړو چې درنه شاخه بوري وکړو صرف دغه ونه په خپل کنټرول کې ساتو او په کومو برخو کې چې مشکل وي هغه څانګې چې غیر ضروري دي هغه موږ پرې کوو